خدای باج کو یا پکې 8 سال په عمر کې بیا ورته سره لبي کولای دا مسافر و باندې نه یو وټه ډاله پروشي دا نو سار دې ډېر زخمی شو ډېر وروشو وینای نه درې دا ټول بیان تاریخ مرسا لیکل دا کنه او بیا بس خدای باج باج کو نو این پس بیا دې 13 سال په عمر کې فلور سره غتلو جنگ تلو اغل تها کو کنډای باندې لکه زخمی شو 13 سال په عمر کې وو جنگ کېدا په پورا مطلب کوي نو بیا د 18 سال په عمر کې یې بیل او دمو دای تبا پروغلا تبه کې تبا یې ډېر سخت وانه هغه باندې شیراک دوی پوجوال چې خېلی شي هغه خو شیراک نه دای دم راغشو چې مطلب دوی یو شیراک واچولې ویني نو دای به وښه ابوشي ډیره وجدا شو په بیا هم خدای پاک پاش بیا دې اتویش ټول عمر کې بلړ په ځای بیا زخمی شو خو پات شو 500 ټول عمر کې بیا دای اٹک ته پورې وتال دریای سند چې کشتي په لوندې موته شو چې کشتي موته شو نو دای میوه تخته ودرې را لغې په پلما خدای باج کو نو دای دې کې مو د 50 سال او خوشحال په ژوند کې مو چې څومره ستړي نو د خوشحال په ژوند کې صرف خدای عزت شو او دا د خپل اقرار کړه دا وجه دا چې ابا مې وی 50 سال عمر کې مړو نیګه مې 50 سال عمر کې مړو وی دې دې مې مو 50 سال عمر کو وی چې زه وړو دا خو وی 50 سال له پورا شي کنه بس هغه خو خدای باج نو بیا دینه پس لکه دا هغه دې وړي کولی غشم بیا تعلیمي زده کړې سرنګي وي مطلب وړي کوله سره دې خو زده کړه هکې کنه دا دومره ته چې دونه لیکلي غیر لیکلي څه به هم خاص نه کړی نو د خوشحال چې څومره لکه څه شي ویلي سرنګي ویلي هغه سکول سرنګي ویلي لکه سیستم سرنګي او نظام سرنګي مو دې زده کړی هغه خو مطلب دې پورا مو د هندوستان چې مناظر حسن گیلانی یو کتاب لیکلا هندوستان کی بری صغیر کی تعلیم و تربیت کنه چې باقاعده داسې سکولونه نو کیم چې واس ولا خلک هغه لکه بوجري کې اسټوډنټ نیول او بیا مطلب واس په نو بیا وو دا غشای نو پکې چې مطلب باقاعده د سکول ته لور څنګه ته لور شي کیم فن کې وو کیم شړای ماهر و کی نه به ان تر دې چې موږ خلکو کو لکه پوښ کې لګایو ستاره شناسی یا د برج ولا حساب کتاب د انګون ډېر کیس انګون په دې کې ډېر تکړه دي نو موږ ولې پتا دي انګون نه هو ویا نو نظام چې څنګه وو او 10 ډاکټر کړي دو هغه څنګه کړي دو لکه یو شایدا چې حبیبی صاحب د پښتو غټ د افغانستان لوی ستر مورخ او ادیب محقق تیر شو دا ټول چې څومره خوشحال شناس دي یا خوشحال باندې چار کړي هغه ټول دا ویلي چې د غنه داسې ریشي چې د سکول مدرسه خامخا ویلي خو الله پاک مو ته دا سعادت تر نصیب کړو چې دوی پته نشته دوی سترګې په دې شعر پټې شوي وي مو تر رسېدلم مو ته خدای پکې زوی جوړ کړو نو لکه دای په خپل یایي چې زه دې شعر نه به دوستان اندازه ولګي چې دای سکول ته مکتب ته لوړ صرف سابقین محققین چې دی هغه دا یایي چې مطلب دې غنه دا اندازه لګي چې د سکول ویلا خو دې شعر نه داغه ثابتېږي چې د سکول ته لوړ لکه دای په خپل یایي چې میکال زیاتی تر لس را پیدا د سه هوس شو یو جن و په مکتب کې شب چراغ و په شب او لوړ وکنه مکتب تاسو خو جن په مکتب کې نه واده نو
پرې سما د سړو امینا ګډه مینا مې پوینه بیا د خپل باقاعده ایستو سابقینو دا ویلي چې اتوا ایستو زونی د هغې په روش کې مو دا خبره ذکر کړې دو خو یوه ته یې باقاعده ویلي دي چې د موږ استاذ شاه اویس صدیقي ملتانی د موږ استاد شاه اویس صدیقي ملتانی ډېر بزرګ متبرک سړی او افسوس پکې دا ده چې موږ په خپل تیسیس کې داسې هم کړي چې د چې څوک هم ذکر کړي مو هغه مطلب د هغې تحقیق کړ تاریخ مې کړه کتله ده تحقیق مې کړه خدا شاه اویس صدیقي ملتانی مو نه ده پیدا لکه دا مونه پکې شو افسوس کړ بل یایي چې مولانا عبدالحکیم سیالکوټي په خپله مې وی چې پښتنه وینا وکړه اوس پښتنه خو لکه عبدالقدیر موږ صاحب نه موږ پښتنه وکړو نو باقاعده هم ریستوس خو نه ده کنه داسې هم ممکنه ده خو داسې هم ممکنه ده چې کله عبدالقدیر موږ صاحب بالفرض موږ ستوز وي زه پښتنه وینا وکړم سبق مې نه یم لکه دې دواړې خبرې کې امکان شته خو لکه مخکینوی محققینو دوی دا دواړه د استوزون ګڼلي نو په هغې روش باندې مو هم دواړه د دوی استوزون ګڼلي دي بلکې د دې دوی استوزونو ذکر یې کړه نوره بیا دا یې کوڼي کې ښه غلط مو لکه کوڼي پر شیدل دا شیونه پکېدل ښه حالات خو دا ځنه شیونه خیر هغه مزاح په تورنیه سړی استعمال کړي نه دا بعضې شیونه خو لکه دا یې په خپله یایي چې یو ساعت به مې په ښکار یو ساعت به مې په درس شل مې په ښکار اشکور ډېر شوقي یو ساعت به مې په درس شل مې په ښکار و کله ښکار پې پرې شوم په کسب د کمال د جهان تحصیل به کل واړه زما د جهان تحصیل به کل واړه زما وې په اخته نه وې د ښکار مطلب که د شکور مور مو نه وه کړه لکه داسې کوئی د غلط مې نه وه کړې زه د ټول سبق موس او بل ځای کې چې بټرفلای چې بلوړ کې دی بټرفلای مې د چمنو د چتو ښکار ډېر چې وړي کوم بیا وایي دا چتري مزري مشکل که نه زلمیتوب مې له هوسیو سرې کار زلمیتوب مې له هوسیو سرې کار کړم بیا داسې خو ویلي خو که هر څومره مطلب دا یې شکور چې دا ډېر شوقین و د خپل تعلیم د زده کړې په هغه کې دا یې حایل ښه ګڼي خو بیا هم دا مطلب یې ښه نه و چې ده سره ویله نه او دا مطلب یې و چې څومره د ده نه تامه وه هغه مره ده ونه کړای شل که نه ځکه چې په دې شعر نه دغه د غې مصرۍ نه دې شعر نه دا پته لګي د جهان تصویر به کول واړه زما وې د اخته نه وې د ښکار په اشتهار خو افسوس هم پسې کوي تعلیم پسې افسوس هم کوي یا مې شعر یا مې ښکار و یا مې شعر یا مې ښکار وم چې مې زړه پرې ګرفتار وم د تحصیل لپاره لاړم اوس وار دی اوس وار تېر دی که ډېر ژاړم نو دا تعلیمي زده کړې چې د کومې ده زده کړي دي دا هم د پلور او د استوزونو شفقت ګڼي ډېر پلور برې کوي چې د پلور سبق نه ویله پلور یې سبق نه ویله خو علما صلاحا شیخ رحمکار کاکا صاحب چې مطلب وہ څوک نمار ودلی دا تصوف لائن کې د دې کورینۍ ټول مطلب شیخ رحمکار سره واسطه وه دوی ټول د شیخ رحمکار مریدون لکه نو پلور یې چې و هغه ډېر د علما صلاحا نیکو خلکو سره وکړي خلکو سبا کې نه ویله ډېر زما په تربیت وه د شهباز خان بری کې یی دای چې ډېر زما په تربیت و کلمه سره شدت و د استاد مهر دعا و که د عشق د در عطا و
که د پلار هغه جفا وه چې یې تل لما قوها. حبیبي صاحب لکه وختي مو خبره وکړه، هغه یو کوټیشن دی هغې نقل کوم چې خوشحال په کوچنیوالي کې د خپلې زمانې مروج علوم ټول ویلي وو. د ده له کلامه ښه ښکاره کېږي چې د اسلامي علوم لکه فقه، حدیث، تفسیر او نور عقلي او فلسفي علوم لکه منطق، حکمت او ادبي علمونه او د فصاحت او بلاغت اصول لکه معنی، بیان، عروض، قافیه او نور ټول ویلي او عالم و که نه. بهرحال اثارو نه یې دا ثابت کېږي چې د سبق ویلی او په خپله یې ذکر کړه چې د مکتب ته لوړې. د این پس مشیری و منصبداری و زونی و مشیری وی ته ملاوي، مشیری څرنګه وی ته ملاو شوه، مشیری داسې وی ته ملاو شوه چې پلور یې سن د هجر 1050 سن د هجر 1050 چې شهید شو شهباز خان. 1050 هجری کې پلور وفات شو. نو دای پس لکه هغه چې کله دا خو د هغه ویلي دي که نه، لکه شهید شهباز خان بس اجمالا خبره یې کړې. تفصیلا خبره یې داسې چې افضل خان لیکي چې پس له 5 ورځو په آخر د رمضان زخمی شوی و. په 5 د شوال له دار فنا و دار بقا ته یې کوچ وکړ. مطلب شوال 4-5-6 شوال پورے 1050 ہجری کے لگا شہباز خان مر شو. نو 4-5-6 شوال لگا دے درے تاریخونو کے شہباز خوشحال چون دا دے قوم کو مشترکہ فیصلہ مندے آگے کو جرگا مندے آگے کو مرکا مندے دائی مشر شو. ځکه چې دای په خپله یایي چې پلار مې شهباز خان وفات شو، زه په سلا د ولس خان شوم. پلار مې شهباز خان وفات شو، زه په سلا د ولس خان شوم. بیا په دغې کې د دا کیسه راونه وه د مشرۍ والا چې د مغل بادشاه شاه جهان طرف نه د ده د منصبدارۍ فرمان، ځکه چې هغې پخونې د پره به ایزنه بیا فرمان هر کړه. فرمان بیا روغاله. فرمان دای څرنګې بیانوي خوشحال په خپله هغه کال پورا 50 و چې شهید شو شهباز خان. د هغه دور بادشاه و قدردان شاه جهان. د پلار ځای یې وما راکړه په ولس شوم حکمران. او د خوشحال بابا مشیری افضل خان خټک داسې لیکي په دامیان کې فرمان د سردارۍ له حضور د بادشاه په نما د خان علیین مکان صادر شو او منصب د پلار ورته مرحمت شو. او په نثر کې یوه خبره ده، په نثر کې چې خوشحال څومره بچي اولاد دي، په نثر کې دته خان علیین مکان. نو اشرف خان تا افضل خان جنت نشان. نو بهرحال دای دوی خپل غدا دای چې بدینه کیما غر وزي نتیجار وزي. نو دای د 28 سال 6 مہینے اور 100 ورځې په عمر 28 کولا شپږ میاشتې 100 ورځې په عمر کې د 1 شوال نه 6 شوال پورې 1050 هجری کې خوشحال د ولس په خواشه د مغل فرمان مطابق دای د خپل ولس خان شو. بیا چې کله دای خان شو پلور خو یې په هغه کې مړ و، په جنګ کې لګېدلی و، بیا مړ و. نو د 40 دن بعد دا په یوسفزیو باندې لښکر هغه افضل خان لیکي چې پس له 40 ورځو چې د خان علیین مکان خاص ودای هو پس شو. پس له 2-3 ورځو ښکار ته روان شو
40 दिन نه بعد ادب شاشواد وی درې ورځې د شکور ته لوړال حضرت شیخ رحمکار تبی رغال د وی وینو غشتلا لشکر په ګنای لشکر یې د شکور په ګنا جمع ځکه چې ترونه وته چې یای ټیم نه دا د بدل خوستنه ټیم نه دا خدا د شکور په ګنا لشکر جمع کا ورونو ریسی د انتقام د پورا مطلب یرغل وکړ بدر خان یې ترو اپ دی ریزینو خو دای په ویرغل بیا غي نور تفصیل چې دا هغه کې مطلب شو دوی بدلی او خوستال خو اندر دې چې کورونه وسه دا جنگ چې دا په 13 نه 18 زیکادا 13 نه اوخلا 18 زیکادا په مانس کې 1050 هجری کې دا شواله او دین علاوه هم خوشحال دي قبیلوي جنگونه کړی دي د مغولو په خدمت کې هم جنگونه کړی دي اندر دې چې بدخشان کابل پورې هم لوړ دا د مغولو په خدمت کې کنه نسیم صاحب دې بریګلی کی چې اس مجاہد شاعر نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑی اور کامل صاحب د مغولو په خدمت کې د جنگونو ذکر چې کوي عقیدہ سے کوي چې بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہموطنوں اور اپنی قوم کے خلاف پیپا برکاب اور شمشیر بکف رہتا ہے نو دا خبره کې شک نه و چې خوشحال اول مطلب دی چې څو پرې د مغول نوکار و د مغولو خدمت یې کول او په خپله یې داسې لکه بل څوک یې یا بل یې د په خپله دا اقرار کړی ده چې مطلب د مغول په خدمت کې ویلي په شعر کې دي خو څوک په ټول دیوانې دی د مغول په خدمت کې د مطلب ښه خدمت یې کړی ده خپل پښتانه یې هم ویلي دي هر څه یې کړي خو چې کله بیا داسې به وایي چې صحیح پښتون شوه ده هغه عمر رضی الله لکه خوشحال باندې دغه اعتراض خلک کوي خو که چې څوک دا اسټډي کړی وي نو هغه لکه عمر رضی الله هم په حضور اسلام خطور اروړې وه خو چې کله ایمان راوړل بیا خو په دنه مطلب مسلمانۍ کې خو بیا بهرحال خوشحال چې اوسو پرې چې د مغولو نوکارو به نوکارو چې به مخالف شو بیا دا یو ځل کې چې په دا سپینه ګیره چې پښتون شو دا هم مطلب ډېر شو ورته نو بیا لکه خلاف شو ده نو اینه پس دای بیا قید کې سرانګې شو لکه دای چې د مغولو خلاف کېدل دې ځکه خدای غو د مغولو طرفدار وو بیا چې خلاف کېدل هغې کې داسې واقعه وشوه چې مغولو خدمتونه د 1000 جمادی الثانی 1074 هجری پورې د مغولو خدمت کړله کله چې په 1071-72 هجری کې اورنګزیب عالمگیر یو حکمنامه جاری کړې وه د خیرات مطلب د خلکو نه چې غرق کلان نو هغه بیا یو بل سید میر خوافي امیر هغه د خوشحال مخالف د کابل دلته